السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورونو تاسو دا ویڈیو ګورئ. हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सब की आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है. अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती. आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा. आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है. په دې ویډیو کې د هندوانو دا مشر چې کوم دی دا د ډېرې خبرې کوي چې موږ باید هغه غټ هندوستان چې دی هغه بیرته جوړ کړو چې هغه افغانستان هم یوه برخه ده او نور دی، یا حتی دا وایي چې د مکې معظمه کې باید بیرته بوتان شي، مکه موږ باید ونیسو، همداسې مدینه باید ونیول شي، همداسې د زمزم اوبو په اړه دا خبرې کوي. هندوانو د هندوتوا په نامه یو ګروپ جوړ کړی. هندوان اصل کې خپلو کې ډېر زیات تضاد لري، یعنی په هندویزم کې ډېر زیات داسې برخې دي چې دوی یو بل سره کیني نه، غریب مالدار هغه کاست سیستم چې د دوی دی، دوی زیات مندر هم جدا دی، قومونه هم جدا دي، هر څه جدا دي، خپلو کې ډېر زیات مشکلات لري هندوان. ولې د دې لپاره چې ټول هندویزم ته کار وکړي او ټول سره یو ځای شي، دوی هندوتوا په نامه یو ګروپ جوړ کړی چې تاسو په انګلستان او په ډېرو هیوادونو کې د هندوتوا ګروپ بیرغونه لیدلی دي. د دوی هدف څه شی دی چې دوی لکه څنګه چې یهودان یو ګروپ لري، دوی هم خپل یو ګروپ لري چې آینده کې د هندوستان د پرمختګ لپاره او د هندویزم د خپرولو لپاره دوی کار وکړي، عملاً دته کار وکړي. نو اوس راځو هغه مسلمان ځوانانو ته چې هغوی د خپل مسلک د خپلې برخې هیڅ نه خبر نه دي. دا خو ډېره لرې خبره ده چې دوی ډېر غټ فکر وکړي د هندوتوا او د دې ګروپونو د دې سټراټیجیانې د دوی پالیسیانې د دې هدفونه طویل مدت او واړه هدفونه غټ هدفونه څه دي، دا خو ډېره لرې. حتی په خپل مسلک کې دوی هم صحیح درس نه وایي، نه د عصر نه خبر دي. که یو څوک اقتصاد یا اداره او تجارت وي، هغوی د خپل د اداره او تجارت مطالعه نه کوي، هغوی خپله د تجارت اخبار نه خبر نه دي، هغوی په ده نه پوهېږي چې په نړۍ کې په تجارت برخه کې څه روان دي. که یو ځوان دلته کمپیوټر ساینس وي، که دلته یو بله برخه وي، د خپل مسلک نه خبر نه دی. نو آیا تاسو فکر کوئ چې دغسې یو نسل، دغسې یو ځوانان، دغسې کسان کولی شي چې د اسلام هغه طلایي دور ته بیرته وګرځوي، یا مسلمانان بیرته همغه طلایي دور ته لاړ شي؟ ناممکنه دی، ډېر سخته دی، ځکه چې هغوی په کوم پرمختګ روان دي او موږ په کومه لار روان یو، دا ناشونی ښکاري. نو هیله مو دا ده چې راځئ هر هغه ځوان چې هره رشته وایي، که هغه کمپیوټر ساینس دی، تاسو باید اسلامي علم سره د عصري علمو څخه خبر اوسئ. زموږ هدف څه شی دی؟ زموږ غټ هدف دا دی چې د الله سبحانه وتعالی عبادت کوو، او هغه عبادت په هره طریقه، یو څوک د ډاکټري په طریقه کوی شي خدمت وکړي، څوک د انجینري په برخه کې کوي، څوک په ټکنالوژي برخه کې کوي، تر هغې چې موږ په عصري او اسلامي علم موږ سنبال نشو، موږ نشو کولی چې دغه مسلمانان د دې حالت څخه وژغورو. تاسو ګورئ یو وخت 1200 کاله شاوخوا مسلمانانو ډېر ښه ژوند درلوده، اسلام پرمختګ کې و، مسلمانانو اسلامي الله تعالی قانون په ځمکه باندې عملي کېده، قرضونه نه وو، مشکلات نه وو. خو د کمې ورځې نه چې سیکولریزم اسلامي نړۍ ته مخه کړې ده، تاسو ګورئ هر چا سره خودخواهي ده، هیوادونه په ستونزو کې دي، په فقر کې دي، په بیچارګي کې دي، همداسې ډېر زیات فکر وکړئ چې قرضونه اخیستل شوي دي، یا بعضې هیوادونه دي چې هغوی په کپیټالیزم او په هر څه کې ځانونه رسولي دي، یا بعضې هیوادونه دي چې هغوی کپیټالیزم او ډېرې پیسې لري، هغوی سره د نورو مسلمانانو هیڅ فکر نشته، هغوی سره صرف د خپل ځان او د خېټې فکر دی. نو هیله مو دا ده چې داسې نسل موږ باید وروزو چې هغوی د هر خبرې نه، د هر موضوع نه، د هر څه نه خبري، چې هغوی څه پلان لري، موږ باید څه وکړو او آینده لپاره څه وکړو.